چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انی مکاثر بكم الامم فلا تقتتلون بعدي زه د تاسو په ډیروالو فخر کم په قیامت کې په امتو کې په خپل منځو کې جنگونه مکه د امتیان مکه موي دا به کتاب نکاح کې مرجع نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو د څه خدو سره نکاح کوي چې بچان ډیر جيږي توالد و تناسل ولې زه د تاسو په ډیروالو فخر کوم چې څومره امتیان دي د مسلمانان څومره تر قیامت چې را روان دي د ار امتی په هر نیک عمل کې دی ور شریک ده د مقام ته په ثواب کې ځکه یو نبی رسیدای شي د علماء مقام ولې جګ ده یو امیده په شواروز کې زر رکعات نه پلکی خو صرف د خپل ځان عمل ده یو عالم ده یغسل شاګردانو ته د نیکو اعمالو درس ورکړه هغه هر نیک عمل چې کې دی غسل سره په نیکو اعمالو کې وسره شریک ده دی وسره د ځان عمل ده دی د سلو عمل ده سل کلګ لګو کې دی وتر ډیر نه ډیریږي کنه ډیریږي به چې دی عالم زر شاګردان شي چې دی وبس الله زره شي چې څومره ډیریږي دغه چې د مشایخ چې څومره مریدان ډیریږي چې څومره نیک اتباع ډیریږي نیک اتباع د ټوله په ثواب کې ورشریک او د الله رحمت وګوره خبره په ذاتی شاګردانو پورې نه منحصره کیږي د شاګرد یو څومره لاندې طبقه چې د ټولو په ثواب کې ورشریک ایمغه تاسو په نیک اعمالو کې لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې را شریک ده صحابه کرام هم را شریک دي تابعین کرام را شریک دي ائمه کرام را شریک دي مؤلفین کرام را شریک دي ول الدین شاته خلقو ته د دې په واسطه را رسیدل د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله په اتباعو کې د ټولو مذهبو بیا د مقتدیان ډیر دي ځکه په جنت کې بیا تر ټولو ائمه د مقام جګ ده دومره اتباع چې دی لري بیا یو امام هم نه لري نو صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دغه صحابي دا نقل کړي چې زوی تاسو په ډیرواله فخر کم دي فخر وجه دادا چې خو څومره امتیان ډیریږي نیک اعمال ډیریږي په هر نیک عمل کې وسره شریک او قتل لکه دغه مخنیوي نه نکاح کول لکه دغه مخنیوي ځکه نبی علیہ السلام د قتل نه ممانعت کوي خبر پدې کې چې صنابحان درې دي دوه صحابه یو تابعی خو په دوه صحابه کې په فضیلت طهور کې یو صحابي نه چې عبد الله ده دیغه نه دا روایت نقل ده او د امت فخر په باب کې صنابح ابن عصر ده دیغه روایت نقل